یو ځوان دی په نامه باندې د اسماعیل، ځوان دی په نامه د اسماعیل، ډېر زیات متقی او عابد دی. یو ورځ په لاره باندې روان دی، د نهر پر غاړه واله ده، په دې اوبو کې یو سیب راغلی، هغه سیب یې راواخیستی وږي ویې خوړی. کله چې سیب وخوړی فکر ورسره پیدا سو چې دا خو ما غلطه وکړله، ما چې کم سیب وخوړی دا خو زما ملک نه و، دا خو د بل چا و، ما د بل چا شی بغیر اجازې وخوړی، لہذا په زړه کې غم و فکر پیدا سو. د اوبو پر څنګ باندې روان سو چې دا معلومه کی چې دا سیب د کومه ځای راغلی دی. پر لارې روان 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 یو ځای ورسېدی، یو دیوال دی، یو باغ دی د سیبانو، دا اوبه د هغه باغ راوتلي دي. معلومه سوله چې دا سیب هم د دې باغ راغلی دی. د باغ والا دروازه یې وټکوله، چې کله مالک راووتی هغه ته وویله چې زه خو یو غلطي مې کړې ده، معافي غواړم. ول څه غلطي دې کړې ده؟ ول ستا د باغ یو سیب په اوبو کې را روان و، بغیر ستا د اجازې ما وخوړی، بغیر ستا د اجازې ما وخوړی، ما ته معافي وکړه. هغه مالک د باغ چې فکر وکړي چې دا خو زیات دیندار او متقی ځوان دی، مالک د باغ ورته وویل چې زه په یوه شرط باندې معافي کوم. ول په کم شرط باندې؟ ول زما په کور کې یوه انجلۍ ده، یوه لور مې ده، په سترګو ړنده ده، په غوږو کڼه ده او په ژبه ګونګۍ ده، هېڅوک یې نه غواړي. ته به زما څخه زما دغه لور قبلوې، بیا تا ته هغه سیب در بخښمه، کنې نه در بخښمه. د ځوان زارۍ ورته وکړلې چې د خدای دپاره په مصیبت مې مه اخته کوه، زه په دې ښځه څه وکړمه چې په ژبه ګونګۍ ده، په سترګو ړنده ده، په غوږو کڼه ده، ما د خدای دپاره معاف که. هغه مالک ورته وویله چې نه دې معاف کوم. د دې ځوان په زړه کې دومره خوف و ویره وه، اخر یې و دې مالک ته د باغ وویل صحیح ده، مجبوره یم چې د آخرت د عذابه ځان خلاص کمه، دا ستا لور به قبوله کمه، په دغه حال به قبوله کم چې هم ړنده ده، هم کڼه ده، هم ګونګۍ ده. نکاح وتړل سول. چې کله د واده شپه سوله، انجلۍ یې کور ته ورته راوستله. هغه ځوان چې کله خونې ته ننوتی، په خونه کې یو ښایسته انجلۍ ولاړه ده، ښایستې سترګې دي، ژبه، غوږونه، هر څه برابر دي، جوړه ده. دا ځوان د خپل وطاق بیرته راووتی، چې راووتی د باندې خسر ورته ولاړ دی. ولې راووتلې؟ وایي ته غلط سوی شاید، زما کور ته دې بله نجلۍ راوستلې ده، بله ناوې دې راوستلې ده، تا خو چې ما ته راکړې وه خو تا ول کڼه ده، ړنده ده او ګونګۍ ده. خسر ورته وویل د انجلۍ پلار، ول یا د هغه انجلۍ ده. ول ما چې تا ته ویله چې کڼه ده، مطلب دا و چې زما لور په ټوله زندګي باندې د پردي نامحرم سړي آواز نه دی اورېدلی، کڼه ده د نامحرم پر آواز باندې. او ما چې تا ته وویله چې زما لور ړنده ده، معنا دا و چې زما لور په ټوله زندګي باندې نامحرم په سترګو نه دی لیدلی، پردی نه دی لیدلی. او ما چې تا ته وویله چې زما لور ګونګۍ ده، زما لور په ټوله زندګي باندې د پردي نامحرمه سره خبرې نه دي کړې. نو ما دا لور درلودله، ما خپله لور داسې دینداره لالو کړې وه، خو د دې سره مناسب ما ته کس نه پیدا کېدی، چا ته یې ورکړمه. نو ته چې کله راللې، ما چې ستا تقوا ولیدله چې د یوه سیب په وجه ته غمګین یې، نو ځکه زه راولاړ سوم، د خپله لور مې تا ته په نکاح درکړله. خاوند هم دینداره، کوروالا هم دینداره. د دې دواړو دیندارو څخه څوک پیدا سو خبر یاست؟ امام بخاری رحمه الله. دا د امام بخاری رحمه الله مور و پلار و.
محمد ابن اسماعیل د امام بخاری رحمه الله د پلار نوم اسماعیل دی. دا دغه اسماعیل چې دومره متقی او تقوادار مور وي، دومره تقوادار پلار وي، په نتیجه کې به اولاد هم داسې خوږ اولاد وي، داسې دیندار اولاد وي چې امام بخاری وسته کم لقب لري، امیر المؤمنین فی الحدیث، د ټولو مسلمانانو رأس او سردار دی د نبی علیه السلام د احادیثو په سلسله کې. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې د خپلو اولادو دینی حقوق ادا کو او په ځای د دې باندې چې د دې دنیوي غم وخورو، د هغه ترڅنګ د دې د دین او د آخرت غم وخورو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.